اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پټول نمک سے دمیز د ننگیالی غیرتی ادا کوم مسئول علماء کرام او د کوم ننگیالی ځوانانو ټول ته د زړه د تل نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری امیر صاحب یو ټکی وکړه چې ولما زه خپل زوی ادا ګڼه ولما یې چیرې هم نه ګڼه په دوې وجې د قوم عزت او د قوم ساتر او د کوم پښتې د انتهایی رو باندې غرونه دو او توس په پښتې پې رایستی په عزت پې رایستی په دا زوم در سره تړه. دومه خبره دا دو چې که په وزیرستان چې د غیرات نوم خلکو خلي نه د وزیرستان غیرات تللی دی ادي دا کوم دی بلې په د دوم په غیرات در سره تړه. ملګری دا کلی دا کوم چې د کومې ورځې نه د اور د جنګ روغلی دی په د وطن د جنګ پالیسي روغلیدو امیز عمرونه دره نه دي د مړشونې عمرونه زیات دي دلته ډېرې مانګې کونډې ډېرې خویندې مانګې بیرې شولې خو دا کوم د 2001 نه وخله تر وروسته پورې د خپلې خویندې مانګې د ساتر د حیا د ناموس د عزت ته پوره یې زیګار نیولی دی خو خپله خیر میر پردې خرپول ته یې څوک نه دي پرېښي. ملګري میږ ویني چې دلته نن که میږ دغ کوم ته نه روسي میږو د کاري سیمودین د وینې سره خیانات کي که میږ دا کوم د زوم نه ګڼي نړۍ ډېر شهیدون دي که انصار دي دي که دمیر دي. نن چې زه په دښتې م روغلل د ژڼي ته سپیشل ځکه چې امان الله دی او غار دې نشته نو د دروازه پې خړه لیدل شي میږ توس په دغه وطن ښه چې کوم ژوند تېروي یو توس کوم یستی د قربانۍ نه بغیر ساتر عزت کاروبار جان مال نه محفوظ کیږي دغه دپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم قرباني ویر دي غوښینه یې شهیدون دي په بدن یې وینه روغلي دي نو د قربانۍ نه بغیر ثمرات نشته. خو بیا یو شی دی چې دا کوم چې په دغ سیټ وزیر د وړ دي په دغ سیټ وزیر د وړ دي په دغ سیټ وزیر د وړ دي په لار سیټ باندې وزیر د وړ دي دا کوم د میږ ګوشی نه پرېږدي چاره بالو روسي د بچای چې چیرې سي بیا د یې خوري نه ځکه چې د ایداګ کوم ټول ضروریات د ایداګ پر محدود نه دي. د ایداګ د کوم ځوان مشر عالم دو میرلی تاسی دو بانی تاسی دو بلدی تاسی میزو د کوم تارین سرنگی کی میزو د کوم تارین پدا کی چې میزو د وزیرستان علما مشون ځوانون تیاری چې که خپل خیر میر عزت سوتل د خپل کوم عزت سوتل د خپل کیر عزت سوتل دا جرم وي دا ګناه وي نو به وشي دا کو د دغه نه لوس واخلي. خو که د میږ د خپلې ترسرې د خپلې ځوانونې مشونې د کلي د کوم د وطن جانو د مال حفاظت کی د مې که په دا پرې مړوي د ته اطمنځای کوم متصویه یې په دغه ننګ چې ته روسره یې که نه یې روسره ته بیا موته حقه خبره وکړه. امیش مقصد دا دی چې د هیچ چا خلاف امیش کوم نه روتلی دی نه روځي خو د خپلې ترسارې د ساتر د ناموس د عزت پوره په شپه ویلوړ دی په ورځ ویلوړ دی بیا ودري بیا وهدري. ملګري د څه ورځې نه په میرلي شي د ایرمسې ډېر تنکي ګلون شهیدون دي د هغې مانګې لګېدلې دي د لارې د وړې بلکې ډېر وزیر خلک ډېر خلک دی پسې هغې در نه لګیا کړي دو د امن د پوره. دا کوم په شمالي وزیرستان شي اننګ په میدون شي خدای مو د غاس ننګیالي په اتفاق په عزت لره د ننګ میدون کوي نو اولو د ایدا کې ځوان او مشر والین پسې ولاړ وي. امیش خویندې ماندې که عزت سوتلی دی ا د دغه خور سره و کاری صاحب چې خی صورت یې میږ ته ځون رسولی دی نن دلته د میږ رتاګ دا په میږ فارض دي که ګیلې وي که ټیپک وي که راکټ وي میږ ورته داري میږ د خپل قوم سره همیشه ویلوړ وي
دغه د پورا په دریم په ورځ باندې د ټولې قومي نوسته شوي دو که دوی حکومت کیسې نه ومنلې د دې ټولې بدامنۍ جړ چې کیندای انټرنیشنل پالیسي دو پاکستان حکومت یې چلاوي دا چې وغواړي جنګ نشته فوج چې وغواړي جنګ نشته دا جنګ پالیسي چې دو دا د جوړه کړې دو څرنګه چې د مو بچای ویشته شي تو کارفي لګولې دو که کارفي نه وای مو بچای امن الله دی دا کسونه بیا نه شوی ویشتلی ملګري دغه د پورا د دریم په ورځ کیدای شي د میشتاګ اسلام آباد ته شي د خپل فلیود رسولې د پورا نو دغه د پورا چې دا ټول قومونه رودرینی انشاءالله دا کومو په دا نر قومونه نه مخ شوي په دا باندې انشاءالله د ټول زه باور ورکوم د حکومت ته زه وغلی چې په رښتیا مزال وي خرڅول نه وي دوکه کول نه وي حق خبره وي د کوم په ګټه وي داس نه لکه دا کوم چې 14 میاشتې مزال وکړ اخوان دې مان دې ټولې دورو ته کړلې دغه خلک پیسې لګولې نن کې دغه دا کې کوم چې ټولې منځای جمع کېدل او دا کوم ته میز څه ګټه نه کړوي ځکه چې میز د اخلاص مزال نه وکړی میز دا ویس په دا در نشي چې اول په ورځ د قرآن حلف سره کړی دی چې نو خرڅول کی نو پسټ کیږي که جیل وي که مرګ وي که هر څه وي مخ ودرېمي چې د خپل قوم د وطن د خپله ترسره د پوره یوه د عزت یار وغواړي دغه د پوره د دریم په ورځ تاک دی میز دا کوم چیرې ګوښی نه پرېږدي چې د ایداک بچی چیرې ووځي بیا د هغې په وینې سیر خلک ورته راوړي دا د میز کوم دی میزو د هر چا سره په دلیل خبره کی چې ورېره په قرآن مې غلط کا په حدیث مې غلط کا په رواج مې غلط کا په قانون مې غلط کا بیا زه دا کوم دغه شي نه پسټ کېږم که بیا زه په دا ټولې کیسې سیخو خامخا که بدماشي څوک ورباندې کو بیا زه مجبور یم بیا په جیل نه د بېغیرتۍ په ژوند نه د بېغیرت یو ملک ژوند هم بهتر دی نو د دا کوم توس دا اتفاق دا اتحاد زه ویایې چې هر وخت نفلي نه تلاوتي نه صدقې کې چې د اتفاق ته خدای پاک څوک نقصان نه ورسوي په نظیر هم نه شي نو خدای هم دغه خوشحول لره دریم په ورځ باندې په میرلی شي تاګ ووي که جرګه کامیابه نه شوله دوی مذاکرات ونه منل میز تاګ د اسلام آباد دی صرف فقط یوه مطالبه هم د امن چې د کیم شکل نه خراب شوی دی چا خراب کړی دی په کیم لیول خراب شوی دی نو د میش پروګرام دا دی چې دوی ورته په عملي لیول باندې چې څوک هدی چې میز ور ووایي چې ورېږه کښېنه چې زه تو دلیل سره ووایي د جنگ دوه سره طرفینه دي چې چا هټي پک مخستی دی که فوجي دی که دا بل دی چې ورته ووایي چې ورېږه که د مو کوم کافر وي که د مو کوم مجرم وي ورته ثابت یې کړه نو دغه یې پوره انشاءالله د دا کوم نم دا توقع دو خواستم دی چې د وزیرستان وزیر دا ورچې سي انشاءالله د دا کوم بچای مشر ځوان عالم او په بل نه لاس قدمه مخ شي دا ټول تیار وسته انشاءالله مهرباني شکریه